بسم الله الرحمن الرحیم. د پاکستان له بریدونو سره جوخت ګڼ شکونه پیدا شول، ځینې یې د باور تر حده ولاړله. تر ټولو مهمه هغه دا وله چې د پاکستان دغه بریدونه د امریکا سره په همغږۍ باندې کیږي، او یا امریکا د خپل موخو ترلاسه کولو لپاره او یا د ځینو لویو مسالو د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان دغه بریدونه تنظیم شوي دي. په دې کې ګڼ او بیلابیل موضوعات مطرح کېدله. طبعا چې کله مسایل عامو ولسونو ته ورسیږي، رسنیو ته ورسیږي، بیا هغې کې پروپاګاندا هم شاملېږي او هغې کې حقایق هم شامل وي، بیا یې تشخیص لږ څه ګران او سخته وي. همداسې وشوله. آیا پاکستان دا بریدونه د امریکا په اشاره و اجازه کوي که یې کوي د څه لپاره یې کوي؟ ځینو بیا دا مسئله په دې ردوله چې ګواکې طالبان اوس د پاکستان له لارې د امریکا سره وصل نه دي، بلکې دوی مستقیم ارتباطي او حتی استخباراتي کانالونو کې سره وصل دي، او کیدای شي دا ادعا ډیره حقیقت ته نږدې نه وي چې ګواکې امریکا د خپل اهداف لپاره پر پاکستان غږ وکړي. ولې هغه څه چې له علایمو او قراینو برېښېدله هغه همدا وله چې واقعا د پاکستان دا کړنې نشي کېدلی چې یوازې د پاکستان خپلې موخې ولري، ځکه پاکستان دا جرأت په دغه منطقه کې په دغه پیمانه او کچه باندې نشي کولی. په هر حال باندې دلته د باګرام مسله رامنځته شوله. په افغانستان کې د امریکا لپاره د نظامي اډو د ورکړې او نه ورکړې مسله رامنځته شوه. د واخان مسله ډیره مطرح کېږي په دې شپو ورځو کې. د داعش مسله چې ګواکې شمال ته او ځینو نورو سیمو ته د انتقال د هوډې ده، او یا دا سترهګریزې پروسې او پروژې او دسیسې چې هغه په راتلونکي کې د سیمې لپاره یو ګواښ اوسي او پاکستان د دغه پروژې تطبیق مسؤلیت اخیستی وي، او همدارنګه خپله د پاکستان ځینې موخې او اهداف چې هغه هم په افغانستان کې د یو امنیتي خلع رامنځته کول دي، او د هغې له لارې د ستراتیژیک عمق هغه اوږدمهالي هدف ته رسېدل دي. په هر حال دا مسایل د عامو ولسونو پر ژبه باندې زمزمه کېدلې و یو عمیق، ژور او پر اسنادو دلایلو باندې ولاړ تحلیل ته اړتیا لري. دا ځل مو داسې کس مېلمه دی چې په همدې مسله باندې وخت نا وخت لیکنې کړي دي او په نړیوالو سټیجونو باندې غږېدلی دی، او کله کله د ده له خوا مطرح شوي مسایل که څه هم د پر دلایلو وړاندې کړي، ولې جنجالي او خبرسازه شوي دي. په امریکا کې د پوهنتون استاد ښاغلی نجیب آزاد، ستړي مشئ آزاد صاحب، په خیر راغلی. زه غواړم پوښتنه مو سره جوخته مطرح کړم، آیا پاکستان د امریکا پر اشاره دغه بریدونو ته دوام ورکوي؟ سلامونه او درنښت. ستاسو پوښتنه څو برخې لري، په ځانګړې توګه نن ځکه چې نن سهار دلته په متحده ایالاتونو کې چې ما خبرونه ولوستله د CNN او د رویټرز په ګډون، نو د پاکستان نوم په سرټکي کې و. هغه نوم دی چې یو ځل بیا د نړۍ په تر ټولو په پیچلي مسایلو کې لکه پر ایران د متحده ایالاتونو او د اسرائیلو د برید په برید کې د منځګړیتوب خبره مطرح شوې ده، او دا رسنۍ خو تاسو ته معلوم دي چې عادي رسنۍ نه دي. ځینې مسایل تحلیلي وي، ځینې مسایل فیکټس وي، ځینې مسایل واقعیتونه وي. کله چې پاکستان په دغسې مسایلو کې د لوبېدو هڅه کوي یا لوبېږي، نو په دې کې دوه شیان موږ ذهن ته راځي. لومړی دا چې آیا په سیمه کې متحده ایالاتونه اوس هم پر پاکستان حساب کوي؟ که واقعیتونو ته وکتل سي بلې وو، نو ولې کوي؟ د پاکستان د سیاستونو تر ټولو مطرح برخه یا تر ټولو یوازینۍ برخه ورته وایو، هغه په نظامی برخه کې ډیپلوماسي ده یا جنگي حالت کې ډیپلوماسي ده. یعنی پاکستان تر اوسه پورې په نړۍ کې یا نړۍ ته داسې نور څه تولیدات نه دي لرلي لکه نور هیوادونه، که هغه په سیاسي برخه کې وي، که هغه اقتصادي برخه کې وي، که هغه فرهنګي برخه کې وي. یوازینۍ تولید چې لرلی دی زبرځواکو هیوادونو ته، په ځانګړې توګه متحده ایالاتونو ته د دویمه نړیواله جګړې په دې خوا چې دا هیواد جوړیږي، هغه همیشه د تاوتریخوالي یا کانفلیکټ او یا د جګړو پر مهال باندې دی. اوس هم دغه مسله ده. افغانستان مسلې ته راځم، ستاسو پوښتنې ته بیا کولی شو چې په دې باندې مفصل بحث وکړو. حتما په هم غږیږو. موږ په متحده ایالاتونو کې که د متحده ایالاتونو تاریخ راواخلو د 18مې پیړۍ نه بیا تر اوسه پورې، امریکایان په دې باور دي چې که څه هم هر ډول ولسمشر چې سپینې ماڼۍ ته تللی دی، هغه د پالیسیو ستراتیژیو له مخې چې په هغه کې د متحده ایالاتونو استخباراتي ادارې ښکیل دي، په هغه کې پالیسي جوړونکي ښکیل دي، خو د ډېره بریده چې اساسي قانون ولسمشر ته ډېر زیات صلاحیتونه ورکړي دي، نو یو ډول د دیموکراسۍ تر چتر لاندې هغه شخص چې په اول دفتر کې ناست وي تر یو بریده پورې دیکتاتوري هغه تمثیل هم کوي، او بیا دا شی په ټرمپ کې ډېر زیات دی. موږ په تیرو یو نیم کلو کې ولیدله د ټرمپ د راتګ سره سم په سپینې ماڼۍ کې چې
ټرمپ حتی د خپل ډیر نږدو ملګرو هغه صفات هم نه کوي یا د ستاینې په الفاظو نه ستایي، لکن د پاکستان ولسمشر او لوی رئیس په تیرو شپږو میاشتو کې په بیلابیلو مهمو نړیوالو پلیټفارمونو باندې ډیر وستایل. یو هغه څه دي چې مثلا د افغان په صفات به ماته دا خوند رانه کی، د تاسو ته به خوند درنه کی، یا به هڅه وکړو چې د دې کار څخه انکار وکړو. اما یو واقعیتونه دي، فیکټس هم دغه دي. هغه شخص په اول دفتر کې ناست دی هغه امریکایان په دې باور دي، البته نور خلکو څه کوي چې هغه د یو دیکتاتور فکر لري، او هغه دیکتاتور د همدغسې خلکو مرستې ته اړتیا لري لکه پاکستانیان. د افغانستان مسلې ته راځو، ټرمپ د راتګ سره سم په وار د بګرام یادونه وکړه، په وار په هر سټیج باندې، حتی تر دې بریده پورې چې د چینایانو موجودیت ادعا یې هلته وکړله او د خپلو کمپاینونو پر مهال هم دا خبره وکړه. بیا د راتګ سره سم د په وار دا هم ویله چې دوی کولی شي چې طالبانو ته هغه پیسې چې روانې دي، دا د ټرمپ خپل الفاظ دي، هغو ته ادامه ورکړي، دا پیسې ورکړي، لکن یا به بګرام ورکول کېږي امریکایانو ته، او یا به هغه وسلې چې د متحده ایالاتونو هلته پاتې دي هغه به بیرته امریکایانو ته ورکول کېږي، که نه ورکول کېږي له منځه به ځي. په دې منځ کې لکه مخکې چې یادونه وکړه، یو د تحلیل بحث دی، یو د فیکټس بحث دی. د نن شپږ میاشتې وړاندې د اکتوبر په میاشت کې ما ته خپلو سرچینو دا وویل چې د متحده ایالاتونو ځانګړي ځواکونه چې ګرین بیرر په نامه یادېږي، هغه پر ایران د برید په هدف له امریکا څخه بګرام دپاره روان سول، او طبیعي خبره ده چې یا به منځني ختیځ ته ځي، ځکه هلته ډېر لري، یا به د اروپا ته ځي. همدا ما ویلي مو، او دا دقیق معلومات ما سره نه و چې دی به یا منځني ختیځ ته ځي او یا به اروپا ته ځي. بیرته راپورونه دا وایي چې هغه دوه برخې، همدغه ګرین بیرر چې اوس د تېره اونۍ د کاونټر ټیرریزم یا د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې د ادارې مشر جو کینټ یا جوزف کینټ هغه استعفا هم ورکړه چې د رهبرۍ لاندې دغه ځواکونه ولاړل، په ایران برید وکړ، او دی په دې باور دی چې دا محاسبه غلطه وه. نن راپور دا وایي، د ډوچې ویلې راپور، نننی راپور دا وایي چې د همدې ځواکونو، د همدې ځانګړي ځواکونو یا ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ځانګړي ځواکونو زر نور اسکر باید منځني ختیځ ته ولاړ شي. دا د ډوچې ویلې نن راپور دی. نو دا دوه برخې خبرې خو بیخي سمې سوې. د بګرام مسله، بګرام د متحده ایالاتونو لپاره پرون هم ډیره حیاتي موضوع و، نن هم ډیره حیاتي موضوع ده. که څه هم اجازه راکړئ آزاد صاحب چې زه یو وپوښتم، لکه تاسو چې ویلې یو وخت ستاسو دا خبره ډیره خبرسازم شوله چې بګرام ته روان دي، خو بیا دغسې ونه شوله. زه داسې ډیر عامیانه پوښتم، ځکه چې د عام خلک هم پرې پوه شي. امریکایان له طالبانو سره مستقیما د بګرام په اړه ډیل نشي کولی چې دا موضوع دومره باید پیچلې شي؟ دا ډیل سوی و، هغه معلومات چې زه لرم دا ډیل سوی و. هغه طالبان چې په کابل کې ناست طالبان دي، هغو ته دا خدمات هم ورکول سوی یا به امتیازات هم ورکول سوي، او دا باور هم دلته په امریکا کې و چې هغه کسان چې په کابل کې ناست دي هغو د امریکایانو سره وخت نا وخت همکاري کړې ده، حتی د الظواهري په وژلو کې او په نورو ډېرو مسایلو کې. دا ځینې تګ او راتګونه چې د بندیانو د خوشي کېدو لپاره دي، د هغه دپاره دومره لوړپوړي چارواکي باید نه وای تللي، یوازې د همدې کار لپاره یوازې خلیلزاد کولی سوی چې ولاړ شي. لکن په تېرو یو نیم کلونو کې د متحده ایالاتونو مهم کسان د خلیلزاد سره یو ځای هلته ولاړله او په وار وار یې طالبان سره ولیدله. دا ډیل سوی و، لکن په آخر کې کوم څه چې اوس هم ماته معلومات راکول سوي دي، د طالبانو هغه مشر چې چا تر اوسه نه دی لیدلی، په آخر ورځو کې هغه له دې څخه انکار وکړه، او له دې مسلې نه څو ورځې وړاندې که ستاسو په یاد وي، په کندهار کې یوه لویه ناسته د طالبانو مشر راوبلله، او د شورا یا د کانفرانس په نامه دا ناسته راوبلله. دا هغه شپې ورځې دي چې په افغانستان کې د 48 ساعتو لپاره ټول کمیونیکیشن بند سوی و، نه یوازې انټرنیټ، ټول کمیونیکیشن. دغه نه وروسته دافتن کندهار ته خلک وغوښتل سوله. اوس دغه برخه بیا د تحلیل برخه ده، دا زه بیا معلومات نه لرم چې دغه کار د پاکستان په غوښتنه سوی دی چې طالبان باید د امریکایانو سره ډیل ونه کړي. که چیرې مستقیم ډیل کیږي، بیا کولی شي په دې باندې بحث وکړو. نو بیا پاکستان څومره تاوان کوي، افغانستان که ګټه کوي که نه کوي، افغانستان کې که دا ظرفیت وي که نه وي چې ګټه یې ترلاسه کړي، لکن پاکستان څومره تاوان دی، د پاکستان لاس په مستقیم ډول د افغانستان د قضیې څخه څومره لنډیږي، او که چیرې امریکایان مستقیما په افغانستان کې موجودیت ونه لري یا د طالبانو سره مستقیمې اړیکې ونه لري، بیا نو همدغسې یو څه پیښېدلی شي لکه نن چې وینو چې پاکستان د خبرونو سرڅکی دی. که واضح وپوښتو، نو بیا د پاکستان فشار پر داسې یو طالب باندې چې هغه له امریکایانو څخه هر ډول اړیکې پالي، حداقل د اړیکو کانالونه شته، حتی تر استخباراتي کچې. د پاکستان بمبارد، د پاکستان جګړه، د پاکستان فشار
د امریکایانو د موخو د تحقق لپاره کومک کولی شي؟ حال دا چې طالبان مستقیم مخاطبولی شي. ګورئ کله چې د یوې لویې جګړې بحث راځي، البته دلته په متحده ایالاتونو کې د نظامی انالیسز یا شنونکو نظر داسې دی، کله چې په سیمه کې د یو لوی نظامی تحول بحث راځي نو په سیمه کې تر هغه وړاندې باید شاوخوا نور داسې نظامی حرکتونه وي. زموږ په یاد دی چې په سپتمبر کې د 2015 په سپتمبر کې کله چې ډونالد ټرمپ د پاکستان د لومړي وزیر او د لوی درسیز یادونه وکړه، په ډیرو لوړ الفاظ یادونه وکړل، نو هغه یوه جمله ډېر لنډه وکاروله، تاسو کولی شئ کوټ هم کوي، پیدا هم کوي چې عاصم منیر زما پلان 100% عملي کړی دی په سیمه کې. نو په سیمه کې خو بل څه عاصم منیر تر اوسه پورې نه و کړی، البته د ایران تر جګړې وړاندې او هغه چې اوس د ایران د جګړې پر مهال باندې منځګړیتوب هڅه روانه، دا خو بیل بحث دی. په سیمه کې د یوازې پر افغانستان باندې بریدونه وکړله او دا بریدونه ډېر پخوا پیل شوي وو، شپږ میاشتې وړاندې په پکتیکا باندې په کابل کې بریدونه وسوله. کله چې د طالبانو یوه برخه هڅه کوي چې د متحده ایالاتونو سره مستقیمې اړیکې ولري، بله برخه بیا داسې برخه ده چې هغه نه غواړي دا کار وشي. د پاکستان نفوذ ممکن ځینې طالبان د پاکستان تر نفوذ لاندې نه وي، اوس ځینې قدرت ترلاسه کړی دی، افغانستان کې واکمن دي، یو ډول شهرت لري، مطرح دي، په دوحې ته تګ او راتګ لري، د طالبانو د امریکایانو سره مستقیمې اړیکې لري، د خلیجزاد سره مستقیمې اړیکې لري، لکن یوه بله برخه یې ده چې هغه په بشپړ توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې ده. هغه که د اسنادو پر اساس باندې، بلیک میلینګ په اساس باندې، هغه که په فکري اساس باندې، هغه که د پاکستان د ملایانو د لارې وي، که د پاکستان د استخباراتو د لارې وي، یوه برخه یې اوس هم ډېره قوي د پاکستان تر نفوذ لاندې ده. هغه برخه اوس هم قوي برخه ده، هغه برخه په کندهار کې ده او وخت نا وخت داسې لیدل سوي دي. موږ په دغه اوس دغه څو 2-3 اونیو شخړو کې ولیدله چې هغه څه چې د خلکو د عقل تمه وه، د هغه خلکو نه چې هغه سیاسي بصیرت ولري، د عامو خلکو چې تمه وه. عام ولس دا وویله چې د پاکستان سفیر په افغانستان کې څه کوي، عام ولس دا وویله چې د افغانستان یا د طالبانو نماینده یا استازی یا سفیر په اسلام آباد کې څه کوي، سره د دې چې په پاکستان کې موجود افغانان ډېر وځورول شول، لارې بندې شولې، په روغتونونو بمبارۍ وسولې، لکن د طالبانو د مشرتابه څخه د پاکستان په وړاندې یوه کلمه نه ده کارول سوې تر اوسه. دا د عامو خلکو بحث دی. نو دا په خپله پر دې دلالت کوي چې بلې و هغه برخه چې په طالبانو باندې دننه په واکمنۍ کې یو ډول نفوذ لري، هغه د پاکستان تر نفوذ لاندې ده. او کله چې په هغه د کړکېچونو یا د نړیوالو تیورۍ له مخې د 2 لیول گیم یا د سکیورټي ډایلما له مخې چې کوم نړیوال نظامي پریکټیسونه یا تمثیلونه کیږي، طبیعي خبره ده چې هلته ځینې شیان نمایشي هم کیږي. تاسو باید یو څوک خپل مخالف ظاهرا وښیاست تر څو تاسو وکولی سئ چې هغه نفوذ چې لرئ د همغه چتر لاندې، د همغه نفوذ تر سیوري لاندې، هغه څه چې د ستراتیجیک ډپ په نامه باندې پاکستان یې کاروي، هغه عملي کړي. نو ځینې کسان دي، خو هغه کمزوري کسان دي چې غواړي د امریکا سره مستقیمې اړیکې ولري، هغه کسان چې پر طالبانو باندې ډېره واکمني لري، هغه تر پاکستان تر نفوذ لاندې دي. او آیا پاکستان په خپلو دغو بریدونو کې، لکه موږ خو د رسنیو په حیث باندې هغه ظاهر د قضیې رااخلو، هغه څه چې مستند دي تر اوسه پورې، هغه دا دی چې متاسفانه له بده مرغه 90% زموږ عام خلک په شمول د دغه روغتون چې تاسو بیا هغې باندې بحث کوو، جزایي محکمې ته مو د هوډ کړی دی چې هلته هم شکایت وړاندې کړئ. زه وایم چې آیا پاکستان په دغو بریدونو کې داسې اهداف ویشتي دي چې په هغې کې هغه د ځینو ادعاو پر اساس باندې چې ګواکې امریکایانو په فرمایش پاکستان غواړي چې تجهیزات او وسایل او همدارنګه تاسیسات له منځه یوسي، داسې کوم څه شوي؟ دغسې دقیق معلومات خو به ډېر ستونزمنه وي چې زه دا ادعا وکړم چې داسې څه وي دي، لکن زه بیا کولی شم چې تاسو دغه لینک در واستوم. تازه په تازه د تیلو پلان برخه ده که نه ده؟ زه هم دې ته راځم چې د پلان برخه ځکه دا ده چې تېره اونۍ زه نه پوهېږم چې د افغانستان رسنیو په دې خبرې شوي که نه، د پاکستان د لوی درستیز د دفتر څخه یو لیک سو چې هغه د متحده ایالاتونو کې هغې غیر انتفاعي ادارې ته چې د هغه مشرتابه ټول په تېرو 10 کلونو کې د متحده ایالاتونو د امنیت د شورا غړي او رئیسان پاته سوي دي، بیا دا خلک چې ریټایر سوي دي یا ځینې اوس هم هلته دندې لري، هغو د لابي یوه اداره جوړه کړې ده چې د نړۍ د غټو سیاستونو دپاره لابي کوي په متحده ایالاتونو کې، په هغې کې سناتوران هم دي. دغه لیک چې د پاکستان لوی درستیز یا د لوی درستیز دفتر دی ته راستولی دی، په هغې کې ډېر واضح لیکل سوي دي
چې که چیرې د سپینې ماڼۍ ته قناعت ورکړي او په دې جګړه کې یا په دې شخړه کې د افغانستان یا طالبانو سره د امریکا ترڅنګ د پاکستان ترڅنګ ودرېږي نو د امریکا او د پاکستان مشترک اهداف به ډېره په اساني ترلاسه شي. اوس دا اهداف او جزئیات نه دي ورکول شوي. اوس کله چې موږ دغسې الفاظ په حقوقي لحاظ یا په سیاسي لحاظ لولو نو بیا هغه چې تحلیلوو یا تفسیرو بیا موږ شاته ځو چې ښه تر دې وړاندې په دې هکله باندې په دې موضوع کې د متحده ایالاتونو دریځ څه و. د متحده ایالاتونو دریځ د متحده ایالاتونو د ولسمشر له خولې ډېر واضح و. بګرام او په افغانستان کې د متحده ایالاتونو پاتې وسلې یا باید ترلاسه شي بیرته امریکایانو ته ورکول شي یا باید له منځه ولاړې شي. د افغانستان په هکله باندې د سپینې ماڼۍ همدغه دوې خبرې په تېر یو نیم کال کې شوي دي. مشترک اهداف څه دي؟ پاکستان بیا د ټي ټي پي ادعا کړې ده. پاکستان بیا دا وایي چې د افغانستان څخه دی ته ګواښ دی او دا د دغه خبرو سره چې موږ سره یو ځای کړو د دغه لیک چې زه بیا تاسو ته لینک دراستوم په دغه لیک څخه داسې معلومیږي چې بلې پاکستان اوس هم دا راپور ورکوي چې د متحده ایالاتونو چې کوم اهداف دي یا مشترکه اهداف چې هلته د متحده ایالاتونو پاتې وسلې باید له منځه ولاړې شي همغه راپور ورکول کیږي. او پاکستان په خپلو ټولو بریدونو کې دا ادعا کړې ده. یغو په سپین بولدک کې دا ادعا وکړه، سپین بولدک باندې برید، یغو د بګرام باندې برید کې دا ادعا وکړه، په ریشخور باندې برید کې دا ادعا وکړه، په دارلمان باندې برید کې دا ادعا وکړه. دوی تل دغه ادعا کړې ده چې په افغانستان کې په نظامی اډو باندې د ډرونونو په سټوریج هنګرو باندې همدارنګه د لویو د وړو وسلو په اډو یا سټوریج باندې بریدونه شوي دي او په دومره زره میله وسلې درنې او سپکې له منځه تللي دي. دا ادعا ولې کوي؟ که دی د ټي ټي پي بحث وای نو ته څنګه کولی شې چې په یو جغرافیه کې هغه که مشروع وي که غیر مشروع دولت وي، که مشروع وي که غیر مشروع رژیم وي، ستا بحث خو د ټي ټي پي دی او تا ډېر واضح دا ټي ټي پي خبره کړې ده چې زه د ټي ټي پي په وړاندې عملیات کوم. نو ته خو باید دا ادعا وکړې چې د ټي ټي پي احمد او محمود او مشر او کشر او 100 مې ووژله. ته دا ولې وایې چې په کابل کې د افغانستان په پلازمینه کې په دغه نقطه کې دومره وسلې ما له منځه ویوړلې، په بګرام باندې مې برید وکړئ دومره وسلې او ډرونونه مې له منځه ویوړل، په سپین بولدک مې برید وکړئ، په ریشخور مې برید وکړئ. دا د دوی په راپورونو کې دي خبري هم آی اس پی آر باندې د دوی رسنیو راخشي. نو دا په دې معنا چې دوی دغه راپور یو چاته ورکوي، دا میسج یو چاته ورکوي چې زه هلته وسلې په نښه کوم او هیڅوک څه نه وایي. او دا وسلې خو د متحده ایالاتونو وي، متحده ایالاتونو دا ادعا کوي، زه خو دا نه وایم، زه خو دا وایم چې دا د افغانستان ملکیت وي، د متحده ایالاتونو ساخت وي، د افغانستان ملکیت وي. لکن کله چې متحده ایالاتونو دا ادعا کوي چې دا وسلې زما دي او هغه له منځه ځي یا د اقل د پاکستان د ادعا پر بنسټ، متحده ایالاتونو څه نه وایي. دا په دې معنا چې دغه کار سوی وي په بشپړ توګه نه وي سوی، راپور یې همدغسې دی او متحده ایالاتونو دا ډاډ ورکول سوی دی چې هغه څه چې ته غواړې هغه یوازې زه کولی شم او دا دی لګیا یم زه یې کوم. بګرام ته به څه ګټه وکړي؟ مثلا که د بګرام بحث راخلو، تاسو یو مهم مسلې ته اشاره وکړله چې د اوسنیو واکمنو یوه هغه ډله چې په کابل کې واکمنه ده او نسبتا دغه تعامل ته زړه ښه کوي، یو څه ارتباطات هم لري، هغوی هم یو څه شین څراغ ښودلی ولې وروسته له مزاحمتونو سره مخ شوله. خبره دا ده چې د پاکستان د دغه بریدونو تحلیل که کړو له کوم اړخه به دا دې سره اړخ ولګوي چې ووایو بګرام به امریکایان ترلاسه کړي؟ پاکستان نه غواړي چې بګرام امریکایان ترلاسه کړي. پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې امریکایان بګرام ترلاسه کړي. ګورئ که چیرې امریکایان بګرام ترلاسه کوي نو بیا خو هغه په همغه سیمه کې اول خو دا ترلاسه کول د 13 کلن موجودیت د امریکایانو په افغانستان کې دا ډېر زیات توپیر کوي. هغه که په هر لحاظ که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سلا باندې امریکایان هلته ولاړل، یا برید وکړي یا اشغال او یا یرغل او هر نوم چې ورکوي یا همکاري وي یا ستراتیژیکه همکاري، بېلابېل نظرونه دي په 13 کلونو کې، هم د دې مخالف نظرونه شته هم همغږي نظرونه شته، هغه بېل بحث دی. لکن دا ځل یې تګ په بشپړه توګه متفاوت و، همغسې لکه دی چې په کویټ کې دي، په عراق کې دي، په عراق خو لا بېله مسله ده، په کویټ او په قطر او په امارات او په سعودي عربستان، په ترکیه اډانه کې، په جاپان کې، په آلمان کې یا په اسپانیا کې چې دي، په همغه شکل دی افغانستان ته تلل، د یو قرارداد له مخې، د ستراتیژیک قرارداد له مخې، او طبیعي خبره ده چې دوه طرفه ګټې به وي، د تضمین مسایل به وه. نو کله چې دی هلته موجود وي، هغه جغرافیایي موقعیت چې د بګرام دی هغه بل ځای نشي کېدلی. یعنې پاکستان به وغواړي چې په وار به دا هڅه وکړي چې خپله پاکستان امریکایانو ته اډه ورکړي، که هغه شمسي وي که جیکب آباد وي، چې امریکایان یوازې په موقت لحاظ د اډو څخه کار اخیستی د اړتیا پر مهال باندې هغلته دوی پاتې سوي نه دي. لکن د دوی دپاره په جغرافیایي لحاظ هغه موقعیت نه لري د پاکستان اډې لکه بګرام چې لري. اوس که دوی بګرام ته ځي، د پاکستان لاس د افغانستان د قضایاو څخه لنډیږي، لکه په 13 کلو کې چې لنډ و. پاکستان په 13 کلونو کې هغه ډول امتیازات نسوی ترلاسه کولی لکه اوس چې غواړي چې ترلاسه کړي، ځکه امریکایان پخپله په افغانستان کې و، یوازې د امریکایانو
د افغانستان څخه د وتلو هڅه د پاکستان کړې ده، که هغه د طالب د لارې کړې که د بل د لارې کړې، ځکه دوی بیا غواړي چې د امتیازات د دوی د لارې افغانستان ته ولاړ شي. بګرام په افغانستان باندې یا پر طالبانو باندې یا په عام ولس باندې د پاکستانیانو برید د دې دپاره نه دی چې بګرام د امریکایانو ته ورکول شي، بلکې دې دپاره دی چې بګرام ورنه کول شي. هغه راپورونه چې دوی ورکوي واشنګټن ته، هغه دا راپورونه دي چې موږ هغه وسلې چې تا غوښتلې هغه له منځه وړو، چې طالب یا د طالب ملګري یا نورې ډلې سبا د دې وسلو څخه تا او ما او ستا ائتلافیانو ته ګواښ پیښ نه کړي. البته که چیرې د بګرام مسله وای نو بیا دی په کندهار کې ناست، ځینې امریکایان دلته په دې باور دي چې په کندهار کې ناست د طالبانو پر مشر دا فشار نه راوستی چې هغه د بګرام د ورکړې ممانعت وکړي. پاکستان دا فشار راوستی ځکه چې امریکایان هلته تللي وای د پاکستان ګټې که ډېر د ګواښ سره نه وای مخ، هغومره ګټې یې نه سوای ترلاسه کولی. لهذا په نتیجه کې دا ویلی سو چې پاکستان د دې مخالف دی چې بګرام د امریکایانو ته ورکول شي. بګرام امریکایانو ته ورکول د پاکستان ګټې له ګواښ سره مخ کېدل یا حد اقل هغه امتیازات نه ترلاسه کول چې دی اوس هڅه کوي چې ترلاسه یې کړي. یو لنډ مکس بیا هم پر بګرام کوو. زه د هغه کسانو هغه طبعا چې تحلیل به سطحي وي، ولې د طالبانو اکثره مبلغینو یا ځینو نورو تحلیلګرانو د سیمې کړکېچونو ته په کتو بیا دا امتیازګیري کوله چې ګواکې وموریدل که احیانا امریکایانو لا هم دلته حضور درلودی نو موږ به د سیمې په قضایاو کې دخیل پاتې شوی وی او په داسې یو متزلزل حالت کې چې موږ معمولا باثباته نظامونه لرو موږ به ډېر زیات تاوان کړی و. وایي چې د چین او د ماسکو او د ایران خوا د عملا داخل د نورو مساسیتونه زیات شوي دي. نو په داسې حالت کې که احیانا امریکایانو دلته یو ځل بیا نظامي اړه درلودلی کېدای شي موږ له ډېرو سترو چلنجونو سره مخ شوی وی. اوس که مقایسه کوو د دې که امریکایان وی او یا نوي د دې دواړه حالتونو د سیمې د هغه کړکېچونو په تناسب باندې کارزو څه به وي؟ ګورې ډېر ښکاره دا هر څه د واقعیتونو ځمکني واقعیتونو په کتو سره ویلی سو. روسانو په تیرو 20 کلونو کې چې امریکایان په افغانستان کې موجود و، امریکایان په منځني ختیځ کې موجود و، هغه ډول چې هیوادونو چې د روسان سره ملګرتیا لرله، د سوریا په ګډون، د بشار الاسد په ګډون، هغه ډول ملګرتیا ترلاسه نه کړله. روسان عملا په سوریا کې موجود و، د دوی هوایي جټونه هلته وو، هوایي ځواک یې هلته وو، لیکن هغه د یوه نیابتي ډلې په واسطه هم له منځه ولاړله، ووتله. یعنې روسان هیڅکله نه دي توانېدلي چې هغه د خپلو ملګرو سره ودرېږي. د ایران سره هم اوس نه دي ولاړ، یعنې ولاړ دي هغه ډول چې توقع یې کېږي یا ایران یې توقع کوي په هغه کچه نه دي ولاړ. چینایان په سیمه کې او په نړۍ کې هغه د اقتصادي جیوپولیټیک له مخې سیاستونه کوي، هغه نظامی جیوپولیټیک نه کوي. یعنې هغه نه غواړي چې په نظامی مسایلو کې ښکیل سي. هغه یوازې د امنیت په شورا کې سور کارت او شین کارت پورته کوي یا د یوه اعلامیې تر بریده پورې مسایل غندي یا د مسایلو ستاینه کوي. نور په عمل کې موږ ولیدله چې امریکایان د افغانستانه وتلي دي، د وتلو سره سم طالبان چې ادعا کوي چې دوی سره دښمني وه، دا د امریکایانو خبر دي، زما خبرې نه دي، هم دا د ټرمپ خبرې دي، هم د امریکا د پخواني د سی آی د پخواني غړو خبرې دي چې 40 میلیونه ډالري کڅوړه هره اونۍ طالبان ته ځي. لیکن سره د دې چې دښمني په خپل ځای، جګړه په خپل ځای، چین په تیرو 15 کلونو کې په ټوله کې 40 میلیونه ډالر د طالبانو سره مرسته نه ده کړې. نو چین په هغه وضعیت کې نه دی. اوس د ستاسو د پوښتنې بلې برخې ته راځم. که چیرې امریکایان دلته وای او په اوسني وضعیت کې چې عملا په سیمه کې جګړه ده او لویه جګړه ده، آیا تاوان به یې ډېر وای که به یې ګټه ډېره وای؟ تر دې به یې ډېر تاوان نه وای چې پاکستان بریدونه کړي، پاکستان هوایي بریدونه. یعنې پاکستان په یوه برید کې حد اقل هغه راپورونه چې دي هغه چې شخصا ما د ځینو دوستان سره خبرې کړي دي، تر 400 ډېر کسان یوازې په یوه روغتون کې وژل کېږي که نه. تر دې سخت برید هغه نه سوای کولی ایران. او ایران دې خواته ممکن برید کړی هم نه وای. د ایران مسله چې هغه بریدونه د منځني ختیځ ځینې هیوادونه یې پر نښه کړي دي، هغه یوازې د متحده ایالاتونو موجودیت هلته نه دی. یو د عربو او د ایرانیانو ترمنځ خپله ستونزه ده، بل هغه اقتصادي چینل وهي، هغه اقتصادي چینل وهي چې متحده ایالاتونو ملګرو یې تکیه پر کړې وه. یعنې هغه سیمه چې هغوی ادعا کوله چې د نړۍ تر ټولو مسؤونې سیمې دي لکه عربي امارات، د هغو هغه مسؤلیت یې له منځه ویوړ. هغه سیمې په وار زون کې راوستلی، د الوتکې یو ټکټ $2 ته ورسېدی. د تیلو هغه لویې فابریکې چې هلته وې چې هغه په زرګونه نه په میلیونونه ټنه تیل په اونۍ کې یا په څو ورځو کې واردوله،
هغه یې فلج کړله. عربي امارات چې په سلګونه ټنه سره زر هره ورځ نړۍ ته ایستله د نړۍ مارکیټ ته، د هغه لاره یې بنده کړله. دی په اقتصادي چینل نه وهله. که په افغانستان کې امریکایان وای هم دی خپل انرژي دومره نه مصرفوله، ځکه ایران چې دا بریدونه کوي دا خو اقتصاد دی، دا خو جګړه خو پیسې غواړي. نو دی ولې دغسې یوه سیمه په نښه کړي چې هغه له وړاندې لا ډېره کمزورې ده، هم په اقتصادي لحاظ، هم سیاسي لحاظ، هم په نظامي لحاظ. که یو راکټ یو میزایل بګرام ته راغلی وای، خو هغه ممکن د دې انسپټر په خپله په هوا کې له منځه وړی وای. لکن نورې سیمې که ده په نښه کړې وای، د افغانستان ملکي سیمې، ایران ته یې ګټه نه رسېدله. خو عربي سیمې چې دی په نښه کوي، عربي هیوادونه، که هغه سعودي عربستان وي، که هغه کویت وي، که هغه قطر وي، که هغه بحرین وي، که مسقط وي، دا سیمې خو په اقتصادي لحاظ د نړۍ ماشین بلل کیږي او د نړۍ ماشین د فلج کوي. د په نړۍ کې دا اوس په امریکا کې دغه سیمه کې چې زه اوسم، امریکا تر منځني ختیځ ممکن خپل ډیر تیل ولري، ادعا یې نسم کولی، خو ډیر زیات تیل لري. دلته هم په یوه ګیلن کې $1.5 تیل لوړ سوله. نو هغه خو د نړۍ مارکیټ وځپوي. افغانستان که د پاکستان بریدونه کړی وای، نړۍ مارکیټ باندې تاثیر نه کوي. او بیا که کړي وای، ته پاکستان ډیر بریدونه نه کول. نو په کل کې که توازن ته راواچو، پرتله یې کو، د امریکایانو ستراتیژیک شتون د یوه ستراتیژیک همکارۍ له مخې به طالبانو ته یا افغانستان ته ډیره ګټوره وای، د دې پر ځای چې نه دي هلته. اوس یو بله مسله چې د پاکستان د بریدونو د زماني دوام په هکله دی چې څه پورې تړلی دی. ځینې داسې بولي چې ګواکې د ایران او امریکا دغه جګړه چې څومره روانه وي دا به موازي ورسره روانه وي، او ځینې فاکتورونه یادوي چې دا دغسې سره تړلي دي. البته دا تحلیل ډیر پر هغه حقایق هم ډیر ولاړ نه دی، ولې خیر په هر صورت یو تحلیل دی چې دا به د ایران او د امریکې د جګړې سره موازي روان وي او زماني محدوده همغه پورې تړلې ده، او هغه هم داسې برېښي چې هغه جګړه هم د شپو ورځو کې شاید یو خواته ولاړه سي. په هر حال باندې د پاکستان د دغه بریدونو دوام تر کله پورې دی؟ دغه د اهدافو تحقق یې ممکنه دی که نه؟ ګورې، پاکستان د طالبانو د راتګ سره سم بریدونه پیل کړي دي، یعنې څو میاشتې وروسته بریدونه پیل کړل. تاسو په خپله مقدماتي خبرو کې یو څه ته اشاره وکړه چې هغه ډېر پر واقعیتو ولاړ دي، چې پاکستان په هغه سیمو کې هم چې د تر واک لاندې دي، که څه هم هغه سیمه د افغانستان سیمه ده په تاریخي لحاظ او په واقعي لحاظ، لکن اوس خو یو واقعیت دا دی چې په سیاسي او نظامي توګه باندې دا د تر ولکې لاندې دي. یعنې په وزیرستانونو کې هم چې پاکستان ډرون بریدونه کوله، په تېرو 14 کلونو کې 14 عملیاتونه چې وکړه، لکه هغه ضرب عذاب وکړه، میزان وکړه، نجات و هر نظامی عملیات نوم چې دی ورکړی دی، هغه نه یوازې د متحده ایالاتونو په اقتصادي همکارۍ باندې سوي دي، د هغو په اجازه سوي دي. او دا زما خبره نه ده، دا د پاکستان د حمید ګل خبره ده چې هغه ویل چې د پاکستان لوی درستیز د واشنګټن د اوکې نه پرته نشي مقررېدلی. په پاکستان کې هیڅ ډول نظامي عملیات د متحده ایالاتونو د اوکې نه پرته نشي کېدی. نو بیا په هغه جغرافیه کې چې هغه د نه ده، په هغه ځای کې چې د متحده ایالاتونو وسلې پرتې دي، هغه د متحده ایالاتونو د اجازې پرته څنګه کیږي؟ دا بریدونه د 4 کاله وړاندې پیل کړي وو، او اوس یې شدت ومومئ. زه فکر نه کوم چې دا د مستقیما د ایران د شخړې سره تړاو لري. البته لکه مخکې چې ما وویله چې په سیمه کې د یو لوی کړکېچ وړاندې تاسو واړه کړکېچونه رامنځته کوئ. که دا د ایران سره د متحده ایالاتونو او د اسرائیلو جګړه وهم درېږي، چې اوس داسې ښکاري چې وبه درېږي، ځکه ټرمپ ځینې نوي څرګندونې کړي دي. که څه هم ایران د دې څخه انکاري دی چې نه، زموږ خبرې نه دي سوي، لکن ایران دا هم ویلي دي چې موږ هم خپل شرایط وبخښئ چې موږ هم خپل شرایط وړاندې کړي دي، پاکستان ته هم ورکړي دي، او متحده ایالاتونو دا ویلي چې موږ هم پاکستان ته 15 مادهیز خپل شرطونه وړاندې کړي دي. دا جګړه خو به ودرېږي، یا به نن، یا به سبا، یا به میاشت وروسته، ځکه دومره لویه جګړه یو طرف هم پر مخ نشي بولی په دوامدار توګه. لکن د افغانستان مسله زه ډاډه یم چې تر څو هلته دغه واکمني چې اوس ده وي، د نړۍ سره هر ډول پریکون اعلان کړی وي، په ځانګړي توګه د زبرځواکو هیوادونو سره، پاکستان به وخت نا وخت دغه بریدونه کوي، او هغه به د دې دپاره هم کوي که چیرې د متحده ایالاتونو سره د دوی هغه مشترک اهداف چې دی وایي هغه ترلاسه هم سي. پاکستان په نړۍ کې د تولید دپاره بل هیڅ نه لري. هغه د تولید دپاره یوازې نیابتي ډلې یا جګړې نمایشي کوي. جګړه دی څنګه کولی شي؟ یعنې پاکستان عمدن دوام ورکوي د جګړې ته، د جګړې دوام ورکوي، او دا ویره به خپروي چې دلته ترهګرې ډلې دي، او دا ترهګرې ډلې ماته ګواښ دی او نړۍ ته هم ګواښ دی. د دې مخنیوي دپاره نړۍ باید ماته امتیازات راکړي. که چیرې پاکستان دا هر څه دروي، په افغانستان باندې برید نه کېږي، افغانستان کې ترهګرې ډلې نه وي، پاکستان ته ګواښ نه وي، پاکستان امتیاز نشي ترلاسه کولی. لږ مکس پرمایش کوو ښاغلی آزاد، یو حساس بحث دی وبښئ چې هره برخه کې طبعا چې خبر ته ډېر ضرورت دی، خو زه غواړم پوښتنې ډېرې دي چې د داعش قصه هم ډېره زیاته تړل کېږي.
داعش په پښتونخوا کې د هغوی د ځینو کسانو نیول کېدل وژل کېدل په هر صورت باندې داعش غټ ښودل. بیا اوس وخت کې یو تحلیل دا رامنځته شوی دی چې داعش هم د هغه ترهګریزې پروژې او برخه ده چې پاکستانیان غواړي دغسې بې ثباتۍ او ناامنۍ او د امنیتي خلد رامنځته کولو لارې هغه انتشار ورکړي او حتی د افغانستان د شمالي سیمو یادونه کېږي چې بیا منځنۍ اسیا ته ګواښ شي. هغه ځینې تاجکستان سره په پوله باندې هم ځینې بریدونه وشوله. داعش د دغه جنجالونو د نتایجو په برخه کې یو نوم دی که نه؟ په دې کې شک نشته. باب وورورد خپل کتاب کې لیکي د اوباما وار، د اوباما د جګړې په نامه چې کوم کتاب لیکلی دی، په هغې کې ډېر واضح لیکي چې څنګه دغه ترهګرې ډلې یا نیابتي ډلې د متحده ایالاتونو او د نورو هیوادونو په سیمه کې د هیوادونو لخوا جوړې سوې او تمویل سوې. همدارنګه اوس یو نوی آرټیکل 3-4 ورځې وړاندې خپور سو، په هغه کې په نیویارک پوسټ کې، البته په مکسیکو کې چې کوم مافیایي ډله یا د دې ډلې مشر ووژل سو، مکسیکو کې ډېر تاوتریخوالی پیدا سو. د هغه تړاو هم د نیابتي ډلو سره چې په ځینې سیمو کې په شمالي امریکا کې امریکایان دغسې نیابتي ډلو پر ځای مافیایي ډلې جوړوي او په منځني ختیځ کې او جنوبي اسیا او دې سیمو کې بیا نیابتي ډلې جوړوي. همدارنګه د ایران چې کومه مسله وه، د حزب الله یا د حماس یا د حوتیانو، یو خو هغه برخه تمویلوله. په مقابل کې امریکایانو، دا د امریکایانو د لیکوالانو او د باب وورد هغه څوک دی چې هغه د واشنګټن پوسټ چیف ایډیټر پاتې سوی دی او تر ټولو ډېر په لیکوالانو په خبریالانو کې د سپینې ماڼۍ اسناد ته د همیشه ډېر نږدې لاسرسی درلودی. هغه داسې وایي چې د هغو په مقابل کې په منځني ختیځ کې، لومړی په منځني ختیځ کې او بیا دغسې راځي تر اسیا او جنوبي اسیا یا افغانستان پورې یا منځني اسیا پورې د داعش راتګ یا د داعش خراسان، دا د زبرځواکو هیوادونو د خوا په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو د خوا دا جوړ سوله، تمویل سوله. او بیا په دې کې خو طبیعي خبره د روسانو خپل رول درلودی، ځینې فیکشنز پکې جوړ سوله، ځینې نورې ډلې دننه پکې جوړې سوې چې نورو خلکو تمویلولې. په سیمه کې په جنوبي اسیا کې په ځانګړې توګه بیا د متحده ایالاتونو د دغسې استخباراتي پلانونو پلي کوونکي یا که د ایجکس هغه استخباراتي یا د سی آی ای د ایجکس کوم عملیات چې په ایران کې په 1952 دغو کې وه او د هغه نه وروسته د سایکلون اپریشن او د سایکلون عملیات نه دخوا ترهګرۍ په وړاندې د جګړې عملیاتونو او د استخباراتي عملیاتونو دغه تر ډېره بریده پورې د پاکستاني استخباراتو، پاکستاني پوځي رژیم پر مخ وړي دي. نو اوس د داعش برخې ته په دې سیمه کې مستقیما تړاو لري د پاکستاني استخباراتو سره، ځکه دغه ډلې که په منځني ختیځ کې دي که په جنوبي اسیا کې دي، دې ته خو نه امکانات د اسمانه راځي، نه د مځکه تر واک لاندې لري، نه یو رژیم لري، نه یو حکومت لري. دا دومره لوی امکانات او بیا په ټوله کې د دومره سترو قدرتونو یا هیوادونو سره د دې جګړې، اوږدې جګړې، دا خو بې استخباراتي امکاناتو نه کېږي. او دې کې شک نشته چې په اسیا کې، په جنوبي اسیا کې په ځانګړې توګه د سترو قدرتونو استخباراتي پلي کوونکي، او دا خبرې زما نه دي، دا د متحده ایالاتونو د هغه کسانو دي. مثلا دا د چارلي ویلسن خبرې دي چې هغه په خپل کتاب کې ډېر واضح لیکلي دي، د افغانستان د چارلي ویلسن جګړه په افغانستان کې یا سړه جګړه، چې هغو څنګه د پاکستان استخبارات له صفر نه څومره لوړ کړله او د هغه دپاره یې څومره امکانات ورکړله، او اوس غزې ته د لېږلو دپاره د هغو سره څه خبرې روان دي. نو داعش بلې و په دې بحث کې مهم هغه دی فیکټور دی، څه پرې کوي، چېرته یې نقلوي، څه پرې عملي کوي، طبعا چې د پاکستان وسیله ده. ګورئ دغه چې څه په کوي په دې هکله باندې مسکو څو والا اندېښنه ښولې ده. مسکو څو واره ویلي دي چې په د منځني اسیا هیوادونه او خپله روسیه د داعش د خطر سره مخ ده او داعش امریکایان سپورټ کوي یا تمویلوي. دا د پوتین خبرې دي. نو د څه کول دپاره خو دغه یوازې د پوتین اندېښنه هم کافي ده چې د منځني اسیا هیوادونه او روسیې ته د ګواښ دپاره د وخت نا وخت ځینې مسایل چې چینایانو ځینې اندېښنې ښولې دي د یغوریانو په هکله باندې، او یغوریان خو بېرته هغه د واخانو یادونه تاسو مخکې وکړه، د افغانستان سره پوله لري او بیا د افغانستان داسې یوه جغرافیه ده چې هلته له بده مرغه اوس در او دیوار بیخي نسته، هلته هره نیابتي ډله کولی شي چې ډېر په اساني باندې هلته تر یو بریده پورې خوندي وي او بیا دغه هیوادونو ته ګواښ سي. نو داعش باندې څه کوي؟ داعش هم دغه چې دغه ګواښ چې هند هم په وار وار دغه ویره ښولې ده چې داعشیان د هند لپاره هم کیدای شي خطر واوسي، او همدغه یو سبب سوی دی چې روسیې، چین او هند طالبان سره په وار وار هڅه کړې چې نږدېتوب وشي. هند خو ډېر تګ راتګ ورسره پیل کوي، روسان خو دی په رسمیاتو وپېژندله، چین هم ډېره تر هغه بریده پورې چې څومره دی پانګه اچونه کوي په افغانستان کې کړې ده، یوازې د دې دپاره چې دغه ادرس څخه هغه نورې نیابتي ډلې چې دي چې امریکایان یې دلته د پاکستان په
د لارې دلته تمویلوي او دغه هیوادونو ته ګواښ جوړولی سي هغه تر یو بریده پورې دغه مخه ونیسي. نو طالبان سره دوی اړیکې نرمې کړي دي. نو دغه داعش باندې څه کوي دغه ډېر واضح یعنې په ډېر واضح ډول ویلی سو هغه اندېښنه چې روسانو هندوانو او چینایانو ښولې ده داعش حد اقل دغه سیمو ته خطر کېدلی سي. پر واخان به لږ وغږېږو د واخان کیسه د څو وخت راهیسې ګرمه ده ولې تازه دغه بریدونو سره هم یو څه د خلکو اندېښنې راپارولې دي که څه هم لومړني معلومات دا دی چې دوی یعنې طالبانو ګواکې هلته اضافي ځواکونه مستولي دي یا موږ هم کوښښ کړی چې خپل همکاران هغه سیمو ته واستوو چې هغه اندېښنې رفع شي یا د اقل معلومات وشي ولې په هر حال باندې د واخان مسأله دومره اسانه او ساده کیدی شي چې پاکستان د داسې کړکېچونو په رامنځته کولو سره هغلته هغه څه جغرافیوي اهداف چې لري هغې ته ورسیږي یعنې واخان تر ګواښ لاندې دی. نه زه فکر نه کوم. لومړی خو دا چې هلته چین پروت دی که چیرې واخان تر ګواښ لاندې راځي نو طبیعي خبره ده چې هلته ناامني رامنځته کېږي هلته ترهګري ډېرېږي او د واخان په جغرافیایي لحاظ په داسې یو ځای کې دی چې هغلته مرسته رسونه ډېره سخته ده. یعنې د پاکستان هغه سیمې چې د پاکستان تر ولکې لاندې دي یا تر واک لاندې دي په سیاسي او نظامي ډول باندې حتی په اقتصادي لحاظ باندې چترال او ګلګت دا هغه سیمې دي چې د واخان سره نښتې دي او دا هغه سیمې دي چې هلته اوس هم د پاکستان تر واکمنۍ لاندې اکثره خلک یې هغه دي هغه خانیان دي او هغه خان خو یو اقتصادي هغه دی اقتصادي دینی پروجیکټ دی. نو هغه اقتصادي دینی پروجیکټ هم هلته نه دی کامیابه سوی. یعنې په ګلګت او په چترال کې تر اوسه پورې په 80% سیمو کې هلته موټر تګ نشي کولی د اسانو څخه یا د نورو حیواناتو لکه خرو څخه کار اخیستل کېږي ټرانسپورټ دپاره. نو د واخان خو لومړی د هغه اقلیم داسې دی چې خورا ډېره سړه سیمه ده. دومره برخه یې د هغه جغرافیایي وضعیت داسې دی چې هلته که پاکستان هم غواړي ممکن د یو ورځ دوه ورځې دپاره به هلته جګړې دی وکړي خو دی د ساتلو دپاره څه نه لري چې هلته دی امکانات د دی موټر هم هلته نشي ورتلی دی هلیکوپټر هم په اسانه نشي ورتلی. درېیمه برخه یې دا ده چې واخان په داسې فعلي لحاظ د دې موقعیت داسې دی چې هلته که ناامني زیاتېږي چین تر ګواښ لاندې راځي. او څلورمه برخه یې داسې ده چې هغه چې یو عام فکر دی یو عام تاثر داسې دی چې واخان د لارې به پاکستان منځني اسیا سره ځان ونښلوي. منځني اسیا سره د نښلېدو ډېر زیاته ګټه هم پاکستان نشي ترلاسه کولی. یعنې منځني اسیا دغه هیوادونه چې دي تر موږ په ښه حالت کې دي لکن په ټوله کې په نړیوال مارکیټ کې تاجکستان ازبکستان قزاقستان قرغیزستان دا هغه هیوادونه نه دي چې دوی په نړیوال مارکیټ کې یو مهم ځای ولري. یعنې په تیرو 3-4 لسیزو کې کمیونیزم یا د کمیونیزم ایډیالوژي دا هیوادونه په اقتصادي لحاظ ډېر زیات ځپلي دي. نو پاکستان هلته که مستقیم ورسره فرض کوي د یوې شیبې دپاره ونښلي نو هغه جغرافیایي موقعیت چې د واخان دی پاکستان څه نشي ترلاسه کولی. نه هلته د ګازو پایپونه دغه لارې تللی شي نه د برق پایې دغه لارې تللی شي ځکه په جغرافیایي لحاظ ډېر بې خونده ځای دی د اقتصادي یعنې یو جالبه څه مو وویل خلاف د هغه اندېښنو چې په دې ورځو کې زیاتې شوي دي او تاسو حتما لیدل البته دا اندېښنې طبعا چې په عامه کچه باندې دي ولې تاسو ویلې چې واخان نه د اندېښنې خبره ده او نه هم داسې ممکنه او اسانه قصه ده دغسې بلې دا نه او په اوسني عصر کې جګړې خو به کېږي لکن هغه ډول جغرافیې نه لاندې کېږي لکه د انګریزانو په وخت چې کېدلې او بیا به جغرافیې نور تعریفونه پیدا کړل. یعنې پاکستان په ټوله معنا که په افغانستان کې نفوذ ولري لکه لري چې پاکستان هیڅکله نشي کولی چې د افغانستان جغرافیه دی د افغانستان د اوسنۍ نقشې څخه یوه برخه خپله کړي یا هیڅ هېواد نشي کولی په بل هېواد کې د نقشې جوړېدو مسایل هغه تیوري او ایډیالوژۍ اوس له منځه تللي دي. او بل واخان هغه څنګه مې چې مختصرا هڅه وکړه هیڅ داسې سیاسي اقتصادي او نظامي ګټه پاکستان ته یا افغانستان ته نشي رسولی یا منځني ختیځ هېوادونو ته یا چین ته ځکه دا جغرافیه داسې جغرافیه ده چې په اقلیمي لحاظ د هغه غرنیز لحاظ په هغه کې هغه د اقتصادي پروژو پلي کول هغه باندې که تاسو که پاکستان هم غواړي تر دې چې ګټه ډېره ترلاسه کړي تر دې مصارف ډېر کوي. دی چې واخان ته د چترال د ګرګت سړک غځوي دا د پاکستان نیم اقتصاد غواړي او پاکستان خپله په اقتصادي لحاظ په داسې وضعیت کې نه دی چې دومره غټې پروژې دی هلته عملي کوي او که دی چیرې هلته دغسې ځمکني پروژې نه عملي کوي بیا نو دته یې ګټه څه رسېږي. لهذا دا زما نظر دی د هغه څېړنو یا ریسرچ له مخې چې په واخان باندې وخت ناوخته ځینې خبرونه معلوم شي او دې ته یې اړ کړی یم چې ځینې معلومات ترلاسه کړم چې دا خبرې هغه دي یوازې بې ځایه اندېښنې دي. که پاکستان لکه څنګه چې تاسو هم تحلیل وکړ علایم قراین هم دغسې برېښي کله کله داسې اقدامات یې موږ په اوربند کې ولیدل چې پاکستان علاقه لري
چې دا جګړه وغځېږي. که پاکستان جګړه غځوي، اوس راځو پر عملي امکانات. اوس چې هر څه وي طالبان هلته واکمن دي او د همغه واکمنۍ پر اساس که مشروعیت بحث وي او که نه وي، دوی مکلف دي د هغه امتیازاتو پر اساس چې دوی د واکمنۍ نه اخلي چې دوی باید په دغسې مسایلو کې د دفاع رول ولوبوي. دلته بحث دا دی چې که پاکستان یې اوږدوي، ځینې دعوې کېږي چې ګواکې هندوستان کېدای شي ځینې امکانات طالبان ته برابر کړي. د ډرون بحث کېږي، حتی د ایران نوم یادېږي یا د مسکو نوم یادېږي ځینې وسلو کې. د کوم امکانات په لاس کې لري طالبان او کوم امکانات ترلاسه کولی شي؟ که دا جګړه اوږدېږي، د تقابل لپاره، د متناسبې دفاع لپاره طالبان فرصتونه لري؟ لومړی به د هند د پیل کوچ تاسو یادونه وکړه. د هند سره په تیرو 15 لسیزو کې که څه هم موږ تل دا ویلي دي چې هند د افغانستان دوست دی، هغه یوازې تر دې ځکه ویل سوي دي چې هغه د پاکستان دښمن دی. نور په سیاسي لحاظ هند د افغانستان سره هیڅ کله هغسې ملګرتیا نه ده کړې څومره بدنامي چې افغانستان د هند وړې ده. یعنې حد اقل که افغانستان داسې نه هم کړي، طبیعي خبره ده سیاستونه ملي ګټې ایجابوي چې تاسو د یو هیواد ته د بل هیواد په وړاندې لاس ورکوي. دا ډېر معمول دی. دا متحده ایالاتونو په څېر زبرځواکه هیواد هم د دې ولسمشر هره ورځ دا وایي چې ناټو هیوادونه یا اروپایي هیوادونه باید د هرمز په دغه تنګي په مسایلو کې د دوی سره ودرېږي. نو هیوادونو خو د خپلو ګټو دپاره یو هیواد او بل هیواد ته لاس ورکوي. خو که چیرې تجاربو ته وکتل سي، د سردار داود خان رانیولې تر ډاکټر نجیبه پورې، ډاکټر صاحب نجیب را دې خوا بیا تر ډاکټر صاحب غني تر اخري ورځو پورې، هند هیڅ کله هغه ډول یعنې 10% هم د افغانستان سره هغسې نه دی درېدلی چې هغه څنګه یې توقع کېدله د ملګرتیا. حتی په افغانستان کې هغسې پروژې هم نه دي عملي کړي. هند ته د افغانستان له ادرسه تاسو ته معلومه ده، تاسو په رسنیو کې وایي او اوس هم یاست او تر ټولو ډېر فعال ځوان یاست. هند ته د افغانستان له ادرسه په میلیونونو ډالر هر ورځ یوازې صحي سکتور کې تلل. او زما په یاد دي چې ډاکټر صاحب غني د هند دا غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې داسې پانګه اچونه وکړي چې په افغانستان کې خپل یو روغتون وي، حد اقل په تعلیمي برخه کې یا تحصیلي برخه کې. هند دا کار ونه کوي. نو هند به هیڅ کله طالبانو ته هغسې امکانات ورنه کړي، نه د هغسې امکاناتو ورکولو ظرفیت هند لري چې هغه د پاکستان په وړاندې د طالبانو تر څنګ ودرېږي. هند چې نن د طالبان سره ولاړ دی یوازې د دې دپاره چې هغه ویره چې دی د دې سیمې څخه لري هغه دې راټیټه کړي. یعنې طالبان دې داسې څه ونه کړي چې هغه دې یو ځلې بیا لکه په کندهار کې چې د هندي تیاره هایجیک سوله، هلته کښېنول سوله او اظهر مسعود د دې تیارې خوشي کېدو په مقابل کې له هندي محبس څخه خوشې سو. هند هغسې حالت د تګ د مخنیوي دپاره طالبانو سره یو جوړ په خیر کوي. نور د هند هیڅ کله د یوه افغان دولت سره هغسې نه دی درېدلی چې د ملګرتیا توقع کېږي. یو چین او روسیا په افغانستان کې په تیرو څو لسیزو کې موږ ولیدله، حتی د ایران په مسله کې موږ وینو، د سیریا په مسله کې موږ ولیدله. ایران کې اوس دا څومره انسپټر چې دي یا دغه د هوایي دفاعي سیستم چې دی دا چینایي دی، په دې کې شک نسته. لکن د دې په بدل کې ایران چین ته 4 لسیزې حد اقل 4 لسیزې تیل ورکړي دي. او ایران چې نړیوال مارکیټ ته تیل ایستلی دي د چین په لارې ایستلی دي. ایران چې نړیوال مارکیټ ته تیل ایستلی دي، هغه قاچاقي تیل چې ایستلی دي هغه د چین په کرنسي ایستلی دي، په ډالرو نه دي وتلي، نه په یورو وتلي دي او نه په پاوند وتلي دي. نو چین دغه په مقابل کې د یو قرارداد له مخې هغه انسپټرز ورکړي دي یا ځینې میزایلونه یې ورکړي دي چې 25,000 ډالر قیمت لري او هغه د هڅه کوي چې منځني ختیځ او اسرائیل او دا هیوادونه په وګواښي، تر یو بریده پورې ګواښلي هم دي. خو 80% 80% یې بیرته په هوا کې خنثی سوي دي. هغه انسپټرز یا هغه نظامی مرستې چې چین د ایران سره کړي دي هغه مرسته نه ده کړې. هغه 4 لسیزې د ایران تیل وړي دي او د هغه تیلو پر بنسټ باندې هم په ایران کې ځینې ساختماني چارې پر مخ وړي دي او هم د چین اقتصاد له 50% ته پورته کړی، ځکه تیل خو په نړۍ کې تر ټولو ډیر مهم رول لري. نو د طالبانو سره داسې نسته. طالبان چین ته نه تیل ورکولی سي، نه غاز ورکولی سي، نه بل داسې څه لري. هغه یو د مساینک مسله ده، د 20 کاله کې چینیان پکښې اخته دي. تر اوسه پورې دا معلوم نه سو چې دوی څومره ګټه کړې ده، څومره تاوان کړی، موږ څومره ګټه او تاوان کړی دی. د روسیې بحث ته راځو. روسیه به د طالبانو سره څه مرسته وکړي؟ روسیه د طالبانو سره یا د افغانستان سره دوی په خپله دا وایي چې د کمیونیزم پر مهال باندې د افغانستان کې د دې ښکیلتیا یا مثلا د دې یرغل او بیا د افغانستان سره د لیدل یا د کمیونیزم د فکر د خپرولو لپاره دوی هغه جګړه وبایلله. په هغه جګړه کې دوی د کاپیټالیزم په وړاندې مات شول او د پاکستان له ادرس هم مات شول. په جغرافیایي لحاظ او په سیاسي لحاظ او په اقتصادي لحاظ هغه بلیونز ډالر چې پاکستانیانو واخیستلې. روسیه به هیڅ کله ونه غواړي چې بیا په دغه شی حالات کې ښکیل شي او روسان په عین وخت کې په خپل په مسایلو کې ښکیل دي.
اروپا کې د په بد حالت کې دي. د دې ترڅنګ د موږ ولیدل چې منځني ختیځ کې مات سول، د بشار الاسد په ملاتړ دی کوي الته د نتیجه ورنکړه. نو که چیرې پاکستان دا مسله غځوي چې غځوي یوازې به هغه شکل او اشکال به فرق وکړي لکه نو انتخاب به څه وي؟ نو د افغانستان لپاره انتخاب یوازینی انتخاب دا دی چې دغه واکمني باید دوام ونه کړي، دغه واکمني په دې شکل باید دوام وکړي. انتخاب دغه دی چې د افغانستان په خپل د یو افغان شموله نظام څښتن سي او د نړۍ سره تګ راتګ پیل کړي، د همدې امریکایانو سره تګ راتګ پیل کړي، ځکه چې دا خو سیاستونو غوښتنه ده د همدې اروپایانو سره تګ راتګ پیل کړي په هغه ډول چې په کندهار کې د طالبانو مشر همدا خبره کوي چې پر موږ د بمونه غورځي، پر موږ د راکټونه غورځي، موږ بس خپل ایمان ټینګ ساتو، په کیسه کې نه وسو. په اوسني عصر کې همدغه پنجابی چې موږ په ډیرو حقیر الفاظو یادو همدغه سي د مستحق هم دی، د دغه پنجابي یو شل کلنه 22 کلنه انجلۍ به سبا په لاهور کې ناسته وي او په لاهور کې به د یو بټن د لارې ستا ارګ وشتلی شي، ځکه چې نن عصر خو متفاوت دی. دا خو یوازې د ایمان بحث نه دی، ایمان خو ستا په خدای تعالی وحدانیت باندې ایمان دی، د ټکنالوژي بحث خو ډیر دی. د مخنیوي یوازینۍ لارې همدغه ده چې دغه څه چې په افغانستان کې روان دي، دغه واکمني څنګه روانه ده، دا د نن نه 15,000 کاله مخکې هم دغه شی په نړۍ کې دغه شی واکمنۍ نه دي کامیابه سوي. په هغه وخت کې هم حد اقل د یوې جغرافیې یو ډله انسانان او هغه پوه انسانان رامنځته سوي دي او د خپل نظام یو تشکیل جوړ کړی دی، شکل ور کړی دی. نو که طالب هم داسې رواني، ځکه خو دغه باور ډیر دی، د روایت ډیر زیات دی چې طالب معنا پاکستاني، ځکه هغه روایت چې پاکستان غواړي هغه هلته عملي سوی دی. پاکستان یو بېسواده افغانستان غواړي، پاکستان یو بې فرهنګ افغانستان غواړي، یو غیر متمدن افغانستان غواړي، یو غیر دیموکرات افغانستان غواړي، یو له ټولو مسایلو څخه لرې افغانستان غواړي، په انزوا کې افغانستان غواړي. هغه طالبان دی په پتنوس کې ورکړی دی. نو نور سره کوم پاکستاني روایت ډېرې خبرې دي، خو بیا هم اخره پوښتنه د تاسو د هغه اقدام په باب کوم چې لبده مرغه دغسې چې موږ تاسې نور د ضعف ټکي یاد کړی او غټ د ضعف ټکی مو دا دی چې په نړیوال سټیج ګونګي یاست او خاموشه یاست او غږ مو نشته په هېڅ ځای کې، او دا دې لامل شوی دی چې همدغسې په همدغه حالت کې لا پسې وځپل شو، ووهل شو او ان تر دې چې پاکستان د لکه تاسو مخکې د لابي یادونه وکړه، بالکل هلته په لسګونو لابي ګروپونه دوی ګمارلي دي او د هغې نه علاوه دوی د اوس هم د افغانانو د 400 افغانانو په شهادت هم دوی پر ځای دی چې محکوم شي، نه برعکس امتیاز اخلي، ادعاوې هم کوي، تورونه هم پورې کوي. یو اقدام تاسو کړی د نړیوال جزایي محکمې په باب چې تاسو ویلي شکایت کوي، اسناد راټولوي، په دې باب کلن خپل مسله ووایئ، خپل هغه وروستي معلومات ووایاست چې تر کومه حده مخکې تللی یاست او څومره به اغېز وکړي. د اغېزه به پیل کړو. نړیواله جزایي محکمه پولیس نه لري، نړیواله جزایي محکمه هیڅ داسې د قانون نافذه قوه نه لري چې هغه د څوک ونیسي. په نړیوال جزایي محکمه کې همدا اوس د طالبانو مشر او ځینې نور مشران د قاضي القضات په ګډون د هغو د نیولو حکم صادر شوی دی. البته هغه هیوادونه چې د سفر وکړي چې هغه یې غړیتوب لري هغه باید دا خلک ونیسي. خو په ټوله کې په سیاسي لحاظ دا بیا ډېر لوی کار دی. په سیاسي لحاظ په دې معنا چې هغه ډلې، هغه اشخاص یا هغه دولتونه چې هغه د نړیواله جزایي محکمې لخوا محکوم سوي وي هغه ډېر زیات پرستیج د لاسه ورکوي. نور تر دې خو د نیولو مسله خو بیا د پاکستان په بحث کې پاکستان د نړیوالې جزایي محکمې غړیتوب نه لري، لاکن کوم هیواد چې غړیتوب لري په هغه باندې یرغل سوی دی یا په هغه کې بشري جنایت سوی دی یا په هغه کې جنگي جنایت سوی دی چې هغه افغانستان دی. د افغانستان اوسني واکمنان مشروعیت نه لري، نړۍ نه پیژني، لاکن افغانستان په خپله د نړیوال جزایي محکمې غړیتوب لري. څنګه کولی شو چې دا قضیه ثبت سي؟ لومړی نړیوالې جزایي محکمې ته غړي هیوادونه یعنې دولتونه عارض کېدلی سي، مستقیما عارض چې محکمې ته خپل عریضه وړاندې کړي، یا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مستقیما عارض کېدلی سي چې هغه محکمې ته خپل عریضه وړاندې کړي، یا د محکمې څارنوالی هغه د خپل اسناد محکمې ته وړاندې کوي او ثبتوي. او څلورمه برخه عام وګړي دي لکه زه او ته او احمد او محمود، هغه محکمې ته قضیه نشي ثبت کولی د عارض په صفت باندې، کمیونیکیشن څارنوالی ته ثبتولی سي. بیا چې څارنوالی وګوري او په دې کې لیوالتیا وشي او په دې کې د انګریزانو په اصطلاح انټرست وشي او فکر وکړي چې د هیګ د کنونسیون او د هیګ د آرټیکلز یا مادو پر اساس باندې دغه قضیه مهمه ده، بیا د خپل څېړنه پیلوي. بیا ممکن د خپل لابي هم وکړي په ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې. ما هم دغه کار پیل کړی دی. د نړیوالې جزایي محکمې هغه کوم جنایتونه چې د څېړلو صلاحیت لري او د مسؤلیت لري، لومړی خو د جنیوا
څلورم کنوینسیون 14مه ماده ده چې په هغه کې روغتونونه په بشپړه توګه مسؤلیت لري. 12مه ماده یې دا ده چې حتی نظامی روغتونونه مسؤلیت لري. یوازې په لومړي کنوینسیون کې جنیوا په لومړي کنوینسیون کې په 19مه ماده کې هغه کې دا راغلي دي چې هغه روغتونونه چې هغه په بشپړه توګه نظامی عملیات د غذا ترسره کیږي یا کومندار یې غذا ورکول کیږي او د ودانۍ به د هغه د روغتون نور به نظامی اډې په شکل کارول کیږي. په هغه باندې مستقیما د برید حق څوک نه لري او هغه به ورکوي، اختار به ورکوي. هغه جنایتونه چې دا محکمه د څېړنو صلاحیت لري جینوساید دی، معنا یو ډله خلک یو صنف خلک کغه جندر وي، کغه مثلا قومیت وي، کغه یو خاص صنف وي، د هغو وژل چې دا جینوساید څه وایي دی، دا یو خاص صنف متعدین و 400 ډېر خلک وژل شوي دي. تر هغه وروسته کرایم اګینسټ هیومینټي د انسانیت یا بشریت په وړاندې جنایت چې په هغه کې مرډر قتل تر ټولو مهم دی، غلامي او په زور شړل او یا ډیپورټیشن او یا امپریزمنت بندیانول نه حقه، نو قتل دلته سوی دی. او درېمې وار کرایم یا جنگي جنایت دی چې په هغه کې په سر کې روغتونونه راځي او د روغتونونو ترڅنګ سیویلینز یا ملکي کسان چې دا کار سوی دی. او څلورم او اخري اګریشن یا هغه تشدد چې په هغه کې مثلا په یو بل جغرافیه باندې تاسو برید کوئ، هوایي برید کوئ، بمبارډمنټ کوئ، اکوپیشن یا یرغل کوئ، اشغال کوئ، نو دغه څلور سره کارونه سوي دي. زموږ هڅه دا ده چې دغسې اسناد او شواهد راټول کړو چې هغه د خبري راپورونو هاخوا هغه قربانیان چې په افغانستان کې کورنۍ پاتې دي 400 نه ډېر کسان وژل شوي دي، د هغو اسناد مستند سي او دا د همغه د جزایي نړیوال جزایي محکمې د هاګ د کنوینسیون له مخې چې هغه کوم شرایط دي او کوم اسناد هغه کره اسنادو ته اړتیا ده هغه راټول سي، دوی ته د کمیونیکیشن په شکل ورکول سي او هغه لابي یا هغه شناخت چې زه په دې محکمه څارنوالۍ کې لرم چې د دې څارنوالۍ مشر څارنوال اوس په هغه باندې یو تور لګېدلی و، د هغه څخه برات ترلاسه کوي او بې ګناه ثابت سو. کریم خان هغه بیرته خپل وظیفې ته راغی. هغه شناخت چې زه لرم هڅه به وکړم چې یو لابي وشي تر څو دوی په دې کې لیواله سي، انټرسټ واخلي او دغه قضیه وڅېړل سي او پاکستان تورن معرفي سي. نیول نه نیول څه تاثیرات دي؟ بالکل نه، دا همدا اغیزه مهمه ده، بالکل سیاسي او مدني اغیزه مهمه ده. ډیره زیاته مننه کوم د پانتون استاد ښاغلی نجیب آزاد کوربوادان. قدرمن دوستانو، د بحث موضوع مو همدا وله چې د امریکا او د پاکستان اړیکې وارزول شي. دغه برید په اډانه کې چې کوم پاکستان پر افغانستان باندې کړی دی، همدارنګه امریکا هغه چې ادعا کیږي په بشپړه توګه همغږي د پاکستان سره په دې کې کنه، بیا د امریکا او د طالبان اړیکې وارزول شي چې یو حد پورې په دې برخه کې هم خپل مشکوک ادعاوې موجود دي، نو بیا د هغې اړیکو سرنوشت څنګه شوی دی که احیانا پاکستان په پوره همغږۍ سره د امریکایانو دغه بریدونه ترسره کړي. دا بریدونه به تر کله دوام لري؟ همدغه رنګه ځینې نورې مسالې لکه د داعش مسله، لکه د واخان مسله او دا نور مسایل چې ترڅنګ یادېږي، دا هم یو ژور تحلیل ته اړتیا لري. په دې ټولو مسایلو باندې ښاغلي آزاد ځینې مهمې او ناویلې خبرې وکړلې، په دې چې تاسو پام وړ ګرځېدلي وي. تر بیا